بسم الله الرحمن الرحیم. د رازدار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل ملګرو په پښتو ادب مینو او پوهانو ته زه فضل سبحان د ډیر احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، د نوي کلام او یو نوي ژوندي خیال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د رب العالمین نه ستاسو د خوشحالۍ او سوکالۍ دعا کوم. ګرانو ملګرو، د نن سماج چې دولت ته پکې د یو دیوتا حیثیت حاصل دی او جواری پکې یو لوی کاروبار ګڼلی شي، یا که په نورو لفظونو کې وویم نو کاروبار ته د جوارۍ په نظر کتی شي. خلک لوبې هم په میدان کې نه، په میز د پاسه په داو ګټي او بیلي. سیاست هم، مذهب هم او ادمیت هم، او په تیره د انساني سوچ او ضمیر سره هم د انویسټمنټ په خیال لوبې کوي. د دغه توجن خیال عکس په یو قطعه کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. تا د مفاد نوې دنیا جوړه کړه، تا د مفاد نوې دنیا جوړه کړه، هلته دې زه کړمه فقیر زړګیه. او دا ټوله لوبه بس تر دې پورې وه، دا ټوله لوبه بس تر دې پورې وه، زه شم زهیر تشوي امیر زړګیه. او تا د مفاد نوې دنیا جوړه کړه، هلته دې زه کړمه فقیر زړګیه. درنو او قدرمندو ملګرو، د ژوند په سفر کې د افاقي غم برکت ډېر خوندور اثر لري، خو د غمجن زړه د میله د دوستۍ او همدردۍ د ونې سوری ډېر پکاري. که دا نه نو بنده ستړی شي او د اعصابو ستوماني هغه په کریکو مجبوره کی. داسې بنده ته د دنیا او خیاران لیونی وایي، خو په اصل کې هغه لیونی نه وي، د مینې طلبګاري. لږ د هغه زړه دمه کوي او بیا د لیوني رفتار وګورئ چې په یو قدم چرته رسي. ملګرو، دا یو غزل ستاسو په درانه حضور کې پیش کوم. د غزل توري څه په دې ډول دي: زه بې ګناهم ګناهګارې کړمه، زه بې ګناهم ګناهګارې کړمه، د تخت قابل ومه په دارې کړمه. او نیکي مې وکړه خو چې بخت ته مخ شوم، نیکي مې وکړه خو چې بخت ته مخ شوم، جزا خو پرېږده سزاوارې کړمه. او نن هغه واړه ګناهونه منم، نن هغه واړه ګناهونه منم، کړي مې نه دي خو اقرار یې کړمه. او زړه مې ساده دی ما وې پوهه بشي، زړه مې ساده دی ما وې پوهه بشي، لا پوهه نه شو خوار وزار یې کړمه. او چې په خاطر کې به مې نه راوستو، چې په خاطر کې به مې نه راوستو، د هغه خلکو تمدار یې کړمه. او د هغه ښکلي محسنانو نظار، د هغه ښکلي محسنانو نظار، ښه په رضا د غم په لارې کړمه. او فضله خپلو که پردو خفه کړم، فضله خپلو که پردو خفه کړم، په ټولو ګرانو وار په وارې کړمه. او زه بې ګناهم ګناهګارې کړمه، د تخت قابل ومه په دارې کړمه. ګرانو ملګرو، دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې تاسو واورېدې. که تاسو د دې کلام په هکله ما د خپل رای نه په کمنټس کې خبر کړئ، نو د مخکې سفر دپاره به ما ته لار اسانه شي. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. بریالي اوسئ.